أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موسى درس شروع مبارک خوینو کې تقریبا ودته ورشو حیا او صدق رشته نن بدریم خو باندې خبره کیږي خو طریقه بدای شي 2 ورځې به درس ویل کیږي او ورځ هغه ځکه ټول مرغله ورکړي شي نو به درس پاتې کیږي دریم خو دا معنا میدان د جنگ لا داخلي دل پراستی او رشته باندې څه مطلب زمونږ الله به سړی جنت له داخلي خو بدی صفت باندې چې دا به میدان د جنگ له ور داخليږي وردانګي به لیکن ډېر په میړانه لکه تیر د سیرت درس کې دا ویل شوی و زید ابن حارثه جعفر الطيار عبد الله بن رواحه ثابت البدري خالد بن ولید حمزه رضی الله عنه خبیب د مصعب دوی چې کوم قرباني میړانه ورکړه نن په دریم خوې کې خبره کیږي کدا خو چرته به انسان کې موجود چیز موږ الله بدا پم دی باندې جنت ته داخل کې او کدا په دې کې موجود نشو ګوره سره توانی دي د الله نبی بزکه ویلې وکړه چې انسان په بدن باندې د جهاد د وجنه سکم کندو منډو نه جوړ شوی عیب دا که سبب الله مخې له ودرېږي نقصانې به ودرېږي عیب جن او رسول الله فرمایي چې کله انسان بالفعل په جهاد کې برخه وانه لیو د قشن نه د ارمانو کې چې ز لاړوي د دشمن مقابله مې کړې وې د انسان کې چرته مړ شي د سره د منافقت په وبخښ باندې لاړو او دا خطرناکه خبره ده او سخته د شي عادي غنل پکار نه دي ځکه موږ محمد رسول الله خبره ده د زموږ ایمان او یقین دی او دې ته ویل چې زموږ دین نو دریم خوې په دې خوونه کې رسول الله فرمایي سړی جنت ته ور باندې داخليږي میدان د جنگ لا ور داخليدل او شجاعت او میړانه امام رغب رحمت الله علیه عالم دی هغه د شجاعت څخه ډېر اقسام دي یو شجاعت سبوعیه حیواني وېدا د شجاعت دی لکه سړی وړاندې شي صرف د پاره د دې چې غضب ور باندې راغلی دی او غصه سړی دویمه حیواني شجاعت دی چې سړی جګړه په دینت باندې کوي چې لکه د خوراک لسنګ ځان ورسول کزما مخالفت کوي به زم مقابله کوم او جوز دې ځان ورسول او بل شجاعت جهادي دی یو سړی جګړه کوي مقصد دې انسان باندې جګړه کې صرف دفاع د اسلام د دین نه چې لکه دې انسانانو د اسلام بجره اخصه ده د دومره دوله کمزوري معلوم شوی دی چې زماغونه بچي اسلام لري او زړه در میدان نه کوم دا نقصان دی قران او سنت چې کله انسان مطالعه کوي تقریبا و آیتونه یولس حدیث او شپږ اثار اته په دې کې موجود دي اجد شجاعت بعضی واقعات علي ابن ابي طالب له ورځ وچوي ویلې چې کله د اسونه په یو بل باندې په میدان د جنگ کې حمله وکړي ګډ وډ شي نو مونږ ګورو ته به کوم ځای کې به پرولاړوي دغه د دشمن قواوی دی او دغه د نور او د دې دوړو د اسونه او د قشن د جبهه یو بل کې نه واته سخت جګړه شروع شو نو کوم د علي بن ابي طالب به څنګه نو کوم ځای به ګورو هغه ورته ویل حيث ترکتمونی وی چې کله ټول ملګری په یو طرف باندې لاړو یو ځای کې سخت جګړه شروع وته پوښي چې علي د قضا کې پروت دی او دغه کې دشمن سره لاندې وته معنا ده چې زما په طبيعت کې به دا خبر نه شي میدان نه زکه شم او زری به ورسته شم دې صفات چې په انسان کې موجود شي الله به جنت لبوسي دا جنت د څه لامده خور خیرات نه لري هر سړی بس رمنډږي او خنک ډکی وزي رسول الله فرمایي د تور د سور لاندې د تور د سوري به ماته د غینه بروسه به دل اوردانګي دې زلو به ورزي
سعد بن ابي وقاص فرمای د حمزه رضی الله عنه مبارکي وې د محمد رسول الله مخکې دا و جګړه کول او دا خبره به دشمن لکول شو انا اسد الله عز الله زمریم په میدان د جنگ کې چې سړی د زمری لقب ځان لوري کې یقینا چې دا به زمری او سخت جګړه ماري او ډیر بهترین شهید د ټولو شهیدانو سردار د سیرت بدر شه دغه واقع ذکر شوی و وګونه ته کټو پوزا شونډې خاص اندام حتی د زړه ته استل شو باغې باندې به خلل کېدلې و انس بن مالک فرمای تقریبا 2 کال پورې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په روانه وي چې رايت بشوي سبب جوړاش او کله چې جنازه دې ملګرو کول نو لس کسان سره پیدا کیو کو جنازه به وکړه لیکن دومره فقیر شکل دا کفن کې تا وای کسر پټ کې نه دا په پاتې کېږي او کې چیرته پټي سر پاتې کېږي رسول الله ملګرو لوي ویلې دا سر په پټ کې او دې په باندې ورته الاسخر سرګړې واشوي سفر رضی الله عنه روانه و د حمزه صاحب خور زبیر رضی الله عنه ویل چې دا رسول الله ترور زوی چې دا مور دې منه کاغه چې زما خله وراله منو په دې بوکس باندې چې بری شنه کې ولا وړاندې غرزولم دې مور می عبقری زنانه و و ما ورته ویل چې رسول الله منه کړی وی څه قرار و درې دا چې د الله نبی منه کړی منه وسو درېګم خو زه په دینت باندې رااله چې زما دوه صدرونه مې راوړي دي ورور مې شي شویل چې هغه به کې تاوک نګور رسول الله وړاندې به حمزه ګرځیدو او ویل شو انا صد الله عز الله زمریم خبيب رضی الله عنه شجاعت بارک اداره چې شکر دشمنان ونیو وجلې ډیر په میړانه باندې اقشیرونه ویل شي فلست اباله هنا اقتل مسلما على اي شق كان لله في الله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبالغ في اوصال الشلم ممزعي ویس پروا مې نشتا چې نن زما د دمونه ټوټه ټوټه کوي زه د الله په دین باندې قرباني کیږم چې قیامت کې زما ته پوښتنه کوي زما بدن براجم شو د الله مخیره به ودرېږي 50 درجه تقریبا دا به پاس پرې کجوري کې ځوړاندو عمر ابن امیہ الزمری به را خلاص کې او زمه کې تیر کې به نبی کریم علیه الصلاه والسلام په مکه کې او ابو جهل راغی بر سره وی شو سره په مات کی حمزه رضی الله عنه زنانه ویلې به سره اوراري وجل وی سره غیر سر سری ولا ابو جهل سره په مات کې وزن د محمد په دین باندې ایمان راوړو د دشمن مخکې دا خبره کوله د قوی ملک او لوی قومندان او مخاورج جرګمارا ظالم انسان چې دا خبره ونه مني به سزا ورکړي او دشي الفاظ وسړي وي د الله د رضا لپاره نو دشي انسان بل جنت ته داخلي د دین د اسلام چې د دین نه د غیرت دین دی اسلام چې سړی مطالعه کې اول نه خراب وره امام زاهبی رحمت الله علیه د حمزه سے مبارک فرمای الامام البطل حق امام چې قهرمان دی الدرعام دامن زمری دی اسد الله الله زمری دی زمری ډیر نمونه دی په کې دا د خالد بن ولید بارک رضی به سیف الله د الله تورا فارس الاسلام د اسلام شاسوارو لیس المشاهد چې کوم ځای کې میدان د جنگ او د غیز مری السید عزتمند الامام الامیر الكبير قائد المجاهدين او دا به حنین کې موتغزه غډیره وشته کاروي وکړه 3000 مجاهدین و د دولکه فوجونو مقابله له ورو دنګل او ایسه دشمن له ماته مرکړو بیرته مدینه لاړل ټول شوخه کسان شهیدان شو فتح مکه کې ماجر او حنین کې او په دې جګړو کې ډېر خاص تجربه څنګه الله ورکړو دا جنگ دار شکار نه دی چې سړي ډېر وګدي سپینې جامې کړي او پړګي والے اوسترګي توري کړي او بس میدان د جنگ لبسي نه د خصوصي تجربه او قهرمانیت غواړي دا در بزرګي شنه د جسمه او شغله خله میدان لور شي بس دا بزرګ شي بدل ته کې نه و رسول الله چې دا خالد ټاکلو د کمالو عراق شام دی ټول علاقه کې د برخه غسوا علي سے فرمای و چې کله میدان د جنگ جګړه سخت شو او دشمن به د دشمن مقابل کې مخامخ شو موږ به کوشش دا کوو چې محمد رسول الله په کوم ځای کې چې دغه خلزان ورور سو ځم په بچ څه مطلب علي سے ماغه جلوی زمره هغه و چې موږ به کله دشمن سره مخامخ شو سینه بسینه او جنگ به ډیر سخت شو نو زموږ د هر ملګری به دا کوشش وکړي چې رسول الله خو له ورشم زګه هغه ډیر تیز او سخت جنگ کوو چې لږ زره آرام مال حاصل شي دلیل به چې ګوره محمد رسول الله کې دا صفاتو چې کم سړی دا داغه د امتی دعوه کې دا صفات وګوره بزنګ پیدا کوي به الله جنت لبوش
یو سړي به ابن عازب له ویل شه ابا عماره د هنن بورز باندې تاسو تختیدلی وای هغه ویل نه زماره په الله باندې قسم چې محمد رسول الله تختیدلی نه خو موږ د جګړه مار قوم سره مخامخ شو چې وشتون کې و سړی به نه خوانه کې به وشتو وی نبی کریم علیه الصلاه والسلام هغه په یوسفینا وکه باندې ابو سفیان بن الحارث من المطلبه هغه نیولې و او الله نبی راکته شو د قواز کولو چې ان النبي لا کذب انا ابن عبد المطلب وی زنبی مدروغ نه مزل عبد المطلب بچي ما به د ملګری سپونه برابر کړه ګورا څلور زره کسان ورته په کمین کې کینول او 2000 په یو جانب او 2000 په بر منځ کې درا و 2000 مجاهدین فراغ لکه لیکن هغه خلکو چې گزارونه پېشترو کړو د 2000 کسان په شاکر لیکن رسول الله وې د انسان او شدا او کې نه ځان رو ورځولان دي او په میدان باندې ودرېدو ملګرو له دا وازونه وکړي چې ان النبي لا کذب انا ابن عبد المطلب زر عبد المطلب بچي مو بده کې څوک دروغجن معنی غړي څوک نبی می دروغجن می مګاڼي ټول ملګری ورسته شول او رسول الله په میدان باندې ولاړو دلیل به دی باندې چې دا صفت په محمد رسول الله کې موجودو فکامل مالا انسان کې چې دا صفت موجود اسمه الله به جنت داخل کی علي سے فرمایي د وحد په ورځ باندې تقریبا اوی نبی کسان شهیدان شو وما بده مړو کې رسول الله کته شهیدانو کی چې دا به کم ځای کې د صحابه د ارملګری دا معجزه ټوټه شم خو رسول الله بچ وما چې وکړه رسول الله به موجود نه کې وما ځان سره ویل چې قسم په الله د الله نبی خو میدان د جنگ نه تکته نه کوي خو کې دي چې موږ نه سبه ادبي شوی د عقبه د بيد وجنه الله موږ د من نه جکړي ګوره در محمد رسول الله بل کمال ذکر کی جنگ نه تکته قران کې الله فرمایي چې کله میدان د جنگ کې وسړی تکته وکي بدی سړي باندې موږ د الله غضب دی مگر کچیر د تکتیک کوي یا یو بل مرچې ځان رسې ملګرو نه به خیره دا فرمایي وي د خپل توري د پوخ مات کې او په دې قوم باندې ډېره سخته قوي حمله وکړه تر دې پرې چې دوی مردا سکون اخلاص کړه وی چې ګورم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په یوځای کې د سخته جګړه کې واقع دي ټول حسب د ملګری سره خوا کې دي او مصعب ابن شیبان نقل لغه خپل پلان نقل کوي وی مسلمانان چې د حنین په ورځ باندې کله مخامخ شو دشمن سره وی شهیدان شو څوک شهیدان شو وی عمر رضی الله عنه مخامخ شو غد رسول الله دا وکي دا وګینې ولې عباس بيلان دا شنني ولې او عباس بده قوازونه کوي اين المهاجرون مهاجرين چرته دي اين اصحاب البقره اصحاب البقره چرته دي معنا د سوره بقره والا وچت اواز وکوي ویل چې هاذا رسول الله فاقبل الناس ورسول الله يقول ودا ټول خلک د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی ویل چې خبردار ان النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب به مسلمانانو د خپل توري راويستي او د رسول الله صلی الله علیه نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې الان اوس جګړه ګرمه شو دشمن بخلاشي کنه او مخه چې دشمن له ماته ورکړه د رسول الله ملګری میدان د جنگ له رسول الله صلی الله علیه پتا دی راتل دا صفات په انسان کې موجود شي څنګه الله به جنت لګوي د چې انسانان به جنت الله داخلي دا خو نه چې په من کې موجود شي الله به موږ داخل کی ځکه څنګه الله کار د عمل سره لري د انسان عمل چې درشن الله مسره سره به برابر یو کینی خبره ګډوډيږي علي سے فرمای عبد الله بن عباس وې د بدر رسونو علي سے مقداد دوی چې د استعمال لړکه په سور شم سخت جګړه و د بدر رسول الله علي له ویلې انت راجل خير منك فارسا علي سے به ته چې پیدل جنگي کې ودی کې ډېر خوند په نسبت سره دل چې په اسمانه سور شي علي سے ډېر رچته انسانو د جنگ په تکتیک باندې ډېر پویو لیکن ودا خبره غواره دی او نور دنه په اسمانه سور شو چې کله ودا غش راواقصو په دشمن باندې گزار کو د اس غوګ ولګېدو اگر ټوپونه شروع کړو ویسه علي سے تیرا پرې وته چې علي سے برا پرې وته فتوه کن نبی صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم حتی امسک علی فیه وی رسول الله وخاندل تر دې پورې د خپل خپل نه بند کړه خاندان لکه ملګری چې وخاندي او پویږي چې وسره باندې پوی نشي تعالی مانوي چې پورته مخېجا علي صبر وړي سخت غوسه ورلو د توري راوي صبر مشرکان اور ودانګل تقریبا تکسانه به کې وجل او الله نبی له بیرغه ویل یا رسول الله کده دین ډیر لوی شرم لاره شیدلې اما زي اهل ما زکه تمل ویل شي په دل وجنګي ګو ما ګور سم مخالفت ظاهري وکي ایسو سم تاوان وش د علي صاحب قهرمانیت د عمرو بن دینار نقل لي دا فرمایش اشجع الناس الزبير
وې په دې ټول انسانانو کې بهادر انسان چې زبیر او قهرمان شو علي شه باسل سمنه فوق الشجاع. عبد الله بن سنان الذي فرمایي علي شه مولد د غسر تور او د سخت جګړه کوله ذل فخر نه وېدا وې تر دې پوری چې د توري دا 13 طرف هم سي پوت شو وی ویل چې وځه په خپل معذور شو کنه ما خو نورم ګور میدان د جنگ لزان تیار کړو. او هشام ابن عروه فرمایي هغه نقل کې د پلار نه وی زبیر اخ انسان اولنې سړی چې تورې رسېد د الله په دلار کې شیطان یو आवाज وکړي چې رسول الله قیدی شو. کله کله دشمن د شي आवाज کوي شیطان چې لکه پلانې قومندان شهید شو د اصل کې شیطان د आवाज کړي. وی دی وخت کې ما د تور را واخصه زلاند طرف مو رسول الله د مکه په پورته طرف باندې خو ډیر تیز روانو زبیر رضی الله تعالی عنہ چې کړه رسول الله صلی الله علیه د الله نبی ورته له زبیر اولی مال د اطلاع شو چې ته چاونی ولې نو بس ما وی چې وزن شهیدو منه پرېدم چې ترڅو می دار اخلاص کړي نه وی فصلی علیه رسول الله ودعا له ولسیفه رسول الله ورته ډیره دعاګانې وکړلې او د قشن دي توري ډیره دعاګانې وکړي. ګوره دیګه د زبیر رضی الله عنه شجاعت چې امیر د جبهه هغه ونی ولې شو د څه ونی ولې چې لکه اوس تک ته پکار د څنګه قیدی شو څه بکو پورا قربانی باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسو څنګه څنګه الله د اهل د جنت وګرځو جنت په دې باندې چې ملګری دي شهیدان شي ونی ولې شي مخله ورتل. یو ورځ زبیر رضی الله عنه د سړي سره میدان د جنگ لوته مبارزه کوله خو علي سي زبیر رضی الله عنه چې په اوچت شو د سړي لاندې کې او ایستي وشلو. نبی صلی الله علیه وسلم راغی فقبل ما بین عینیه زبیر لوی د تندې درګ راوړاندې کې سترګو به د منځ کې خپل کی او وقاله به ورته ویل چې فداک عمي وخالي وېستنه د قربان شي زما ماما او د قشن زما راتره دلیل به دې باندې چې دا رسول الله د ترور زوی منسمه د خاندان د انسان قربان شي. حماد بن سليمان نقل لي وې د زبیر رضی الله بارک مال اطلاع خلق راکړه چې زبیر ردل و ان فی صدره امثال العيون من الطعن والرمي وې زبیر څخه چې کله د سینې اخلاص کړه لامبل وي یا به جامې بدلولې وې کوملګری چې زبیر سره په مجلس کې نه شو د شنه باندې چې وکاته وې دومره سورې ولکه د غوي سترګې کوتي کوتي ومنس چې ما ور باندې چې الله سره خو زګه زګه وې دا. او طلحه بن عبید الله نقل لي وې سمعت موسی بن طلحه هغه بدا ویلي وې د احد په ورځ باندې طلحه رضی الله عنه تقریبا شکل زخمی شو صد پاسه شل زخمونو هغه خوړلې و اته وی زخمه نو په دې زخمونو باندې رب العالمین دا سړی داخله جنت لور داخل کړه. ابي طلحه فرمای وې ورځ زما د مور لوي د پلار می تذکرہ کوله لقد جرحت يوم احد وې زه د احد په ورځ باندې زخمی شوم په خپل بدن کې حتی د ریج به خاص اندام باندې مولګم تقریبا نه بشمار مې لګیدل لیکن د میدان د جنگ نور څه شوی نه و. رسول الله ورته د الفاظ کو چې جنت تاسو نه واجب جنت دی وګټلو. زبیر رضی الله عنه د شړی سره مقابله کوله داغه د الله سره مات کې او سیم لوي دا سړی خلکو په ګو باندې روان کړي زبیر شه مور په ځای کې وا چې د هغه د پښتنو کړی ولی د زبیر سره مقابله کړي به څه شیرونه ویلې چې زبیر تعالی څنګه معلومیږي. یو سړی د علي رضی الله عنه خو نه ورته ویل شي علي زمون کور لغله راغلی و وی چې موږ لپاره نو خدای تر دې پر جسمانه زنانه په دې پوګه دا کم پیسې دی واغې وېستا علي شه ورته وی تا ورته کاته وی او ما ورته کاته وی قسم په الله کې چې د زبیر سبه دغه پر قربان غلو ورغلی وی او دغه زنانه وی دغه د سامانونه اخلي سر زر وغیرہ هغه چرته صبر کړي نه ځان په شهیدو لیکن هغه غلو سره مقابله کوله دغه د زبیر سبه عظمت ذکر کې. د عمرو بن دینار نقل یو سړی راغی د مسجد پر خوا کې ودرته وی ویلې چې اے د ستوانو خورونکو وېزه تاسو مقابله لچنه در کوم سړی بر ودرېږي طلحه سی راغی وی ویلې ودرې یو سړی تاسو نه ودرېږي او کبه تاسو نه ودرېږي زه ګور ودرېږم د تیک تیجه نه کوجه لکه څه بکوسه چې بلې طرف باندې منډه والو لاړ شو. قران او سنت چې کله انسان مطالعه کوي و دې ټولو کې ودا خبره انسان لا معلومه شي شجاعت دا صفات چې په انسان کې موجود الله به جنت ته داخل کی او که بزرګ بغیر اول به داخلي کینو که داخلي کې بل رسا. عبد الله بن عمر فرمایي وما رايت احدا اجود ولا انجد ولا اشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم و هیڅ ډیر سخی او ډیر خرا او ډیر بهادر منی دې په نسبت سره محمد رسول الله دیوبل سړي واقع ابن عون ذکر کوي وې دروم په علاقه کې جګړه و سپونه مونږ درې
زما په خوا کې وسړیو وې دلم هم کاته د نور خلکو لمه کاته دغه په رنگ د نور خلکو برنګونو کې تغییر راغی او دې سړي په رنگ کې هیڅ تغییر رانغی وې دا کله چې دشمنان رااله وې ما دا خبره معلوم کړه چې د امر یقینا ډېر بد دی د یو څه خلک چې سړی د مقابله له ورو ته هغه وشلو وې ما په خوا کې وسړیو دوه مڼي ورسره د شلاس کاړه ولې راړه ولې لکه لوبه چې وسره کوله وې چې هغه ملګری شي شو د مڼي کې ورغه پورته کې سړی وی وشتو دوی به سراوي سوي سي حلال بیرته راغی خپل مڼي د شاړه ولې راړه ولې وی به بل سړي سره مقابله وکړه بل سره اخر ته تعجب کړم چې دا سره کوم سړی دی د میدان ته جنگ لګوري د کیفیت لګوري لکه باغچه کې جناست او د بدلاس کې مڼي او شلو به وسره کوي وی ته پوښتنه کې چې من هاذا دا سړی څوک دی قال غول هاذا البطال وی دا د مجاهدونو قهرمان دی او هو وی دا ما معلومه کړه چې د جنت لتل هغه د اسانه مثلا د پټاس ته خوا کې والو جو 100 متر دي سمخ کې منډه کړي دا په میدان د جنگ کې واقع دی دا شي کیفیت باندې ناسه چې دا مړ په یو بل باندې شي اړې راړې او جګړم کوي او د شتا نشه حالات کې ناس وی دی قهرمان له چويل چې مش شجاع دا بهادری سره ویل چې شجاعت چې خلک یو پلان ډېر بهادر دی ډېر جګړه مار دی تکتیک باندې پويږي وی هغه مال جواب کوي صبر ساعتين یو ساعت د دشمن مقابله کې ټینګېدل دي چې هم دا یو ساعت ودرې دي او جګړه څنګه شروع شو مرمۍ وته دي مليونونه بس به ارڅ به ختمي کی به که جانب مقابل سره په لکونو پوجنه او ټنګونه او جازونه او ساسره هیڅ نه ستاب زړه شي چې ما هغه دواړه بس په میدان کې یو په یو سره واقع وي یو سات به صبرېږي صبر وکړي د شي بنې شي دشمن ویلې چې لکه راغله سره ستابه ملکونه دنګلي د شي انسان به جنت داخله ده به ګران کار دی زمونږ د الله په دمانه به غضب او لعنت دي د اسماء بنت یزید نه نقل لې وېدا د يرموک د غزال لاړه د خلکو سره تقریبا وکسان یا اتکسانه رومیانا وېدا د خیمه به تیر باندې وشیلی و زنانو دومره بهادر و او خالد بن ولید هم دغه خبره کوله خالد بن ولید فرمایي لقد رايتني وېدا موتي فورز باندې موتغزا موتا ما به خپل لاس کې تقریبا اتتري و ماته کړې نه متر حدیث بخاری کې راځي وسر د یمن هغه تر ما به لاس کې ټینګه شو او علي شب خالد بن ولید دام فرمایي وما ليله و ایت یو شپه نو چې زیر مال به راکړي شي په یو حلق باندې یا مال به دې کې د واده مسله برابر شي چې دا مال ډېر محترمه جلګه زوی دې شوی دی یا د واده وشو و په نسبت سره عقش پیره وجه په سنگر کې نو سم دشمن په مقابل کې پیره کوم د خپل ملګرو و دې کې چې کم خوند قسم په الله د اغزوی په کې دوه باندې یا هغه واده چې پلار مال کوي په هغه کې مال خوند نه حاصلې لکه دې کې چې کم خوند به مال راکړي شوی دی او به دا خبره ذکر کړې ده چې هیڅ یو عمل او شاغله زدي تمله ساتم رسول لا اله الا الله نه مال بډې رکنه و مگر سوا د دینه چې ما په دلاس کې تور او ډال او د سبا انتظار کو چې کله سبا ورشي صبر دشمن من ورودن کو قتل به دا فرمایي وی چې کله زمړ شوم وې تاسو ما اسلحه او اسو ګوري زما سره با اسلحه او تور به یو صغری به یو دا شوینا دا ټول به راول بیت المال لور کې اسره د بیت المال څخه سو ګرځوي د حسن بن عتیه نقل لې وی رسول الله لخر ولي چې پای کې ابن رواحه او خالد مو وکله چې سفینه د مشرکانو برابر شول اقبل رجل منه یو سړی را مخامخ شو دا غینا او د رسول الله مور پلار له کنزل وکړه ویله مسلمانانو کې یو سړی ورته ویل چې انا فلان ابن فلان و ام فلانه ز پلانې موسما مور پلانې د پلانې د مال کنزل وکړه محمد رسول الله مکوا وی هغه بیا کنزل شروع کړی د ورته به ویلې به هغه به وی تر دې پورې چې دا ور پسې شو هیڅ هغه سړی د مشرکانو په دې منځ کې ورننه وته وی الته په گزارونه وکړه او هغه واله سخته دومره شجاعت او میړانه سره د رسول الله د مور او پلار مبارک چې زه د ژوندې او موجود رسول الله د مور او پلار لکنزل کوي به بعد دغه دشمنان بګراله و دی راګیر کې به د منځ کې به دیم شهید د یحیی ابن ابي کثیر نقل لې و رسول الله چې کله زخمی شو سړی ورته ویل یا رسول الله ما د مخ سره د مخ نړۍ لایق چې بدی باندې زخم راشي وی به را مخره شو ویل یا معاشر الشباب څوک ما سره اراده د مرګ لري ملګری ویل منګه وی راځي چې اوس په شریکه باندې به دشمن تعرض شروع دلیل په دې چې صحابه د خلک نه و چې صرف خله دا خبره کوي چې ما د مخ ډیر لایق سره د مخ نه بلکې میدان د جنگ له دانګل باز خلک دا وایي یاره وکاش کې پلاني بجې باندې زوي او زه شهید شوی او زه زخمی شوی وي د عامر بن سعد نقل لي وی رسول الله مور فلار اغله قربا یاد کړی وي فداک ابي و امي ارمي سعد یو سړی د مسلمانانو زنانه وچدا وی چې کله وی وشته هغه خاندل دلی وی سعد دغه سړی به دغه ځمانه ویل چې کله وی وشته رسول الله وخاندل ګوره یو کس په من کې وشل یو په هغه کې
چې په کوم ځمانه من کې دا زنانه لګیدل او په مکه ځای غوښتو او رسول الله دومره غیرتی لري چې دشمن د مسلمانانو د زنانه پورې خندا کړي او دمر پورې خندا وکړه فضحك رسول الله حتى نظرت الى نواجذه ورسول الله دومره خندا وکړه چې ما هغه غاکونه وکاته ګوره پیغمبر علیه السلام دومره غیرتی و د دشمن د خندا انتقام نه پر خدای ما خصو تاسو مره شهید په خندا کړی اوس خامخ حساب دي مردار باندې اوس خندا کومه دا دلیل لري خبره دی چې محمد رسول الله د دین او رسول الله د ټول د غیرت دینو وکله چې د احد ورشوا مشرکان د احد پر غر باندې وخاتون رسول الله سعد دی ویلي کته کا به ورته ویلي یا رسول الله څنګه کته کوم زه خو یو قسم ویلې فدا کبي و امي اسماء مرفسنا قربان ویل د خپل بچی نه مې دا غشه راواخصو ګردنې نه چې یو مې پیوښته منډه کړه بیا مکه غشه مې باندې دا بلی وښته بیا مې بلی وښته وې نتیجه دا شو چې سره ټول دشمنه وتښتل لاړل د جابر بن سمره نقل لې وسات سے په میدان د جنگ کې وشړي وکاته ویغه بره پدې اوخ باندې نه شو د خپل اندر اوته وا وی فرماه بسهم پدې غشي باندې وښته وی ګویا کې د سره بینه تراوی سره کتاب دا ګمان کو لکه سپلې دا یو طرفه هغه ویل اخ نو اولنې حق انسانو شاغه په دین د اسلام کې ویغه وښتل او سعد د سعد د توصیف ولي کوي سره د دینه چې د سعد صاحب نړۍ بهتري ملګری په دې ځای کې نورم وا وجدا وا چې په دې ځای کې د غیرت صفاتو او د غیرت صفات چې کله په انسان کې موجودي رب العالمین د انسان جنت لور داخلي تر دې پورې خلق بوله چې اشد الناس احمر قريش وابن كليبه وصاحب البغله وی په دې خلکو کې ډېر خطرناک خلک د درې دي ابن كليبه چې هغه مصعب ابن زبير او احمر قريش هغه عمر بن عبيد الله او صاحب البغله شو هغه عباد ابن حسين ودا دومره اوچته او قوي سړي نو انسان کې چې کله د غیرت صفات موجود شو د انسان بل جنت لور داخل کی اې دې به ډېر پیدیم دي شجاعت علماء څه پیدې تدا ذکر کړی او دا چې دا دلیل په دې خبره باندې چې دې شړي په الله کې ګمان دی دویمه وېد د خپل صبر وېد اهل د صبر او د ایمان د په الله باندې او ټول خلق هغه د شجاع او بهادر انسان سره مینه کوي حتی تر دې پورې چې دشمن مو سره مینه کوي یعنی به غیرتی دشمن خو مې دی او په سختو ځینو کې د انسان د بهادری معلومیږي نو دلیل به دې معنی چې کله په انسان کې غیرت موجود شو په دین د اسلام په محمد رسول الله په قران باندې د سړی نه غیرت صادریږي او په دې باندې غیرت کې راځي او دې دفاع کوي د انسان چې مرشد رسول الله فرمایي الله به جنت ته داخلي په درې سوچ پېتو کې یو خویدا نه یو ورځ په دې باندې خبره کو دورځ ان شاء الله درس رب العالمین دې موږ ته یقیني غیرتین کې په اسلام باندې الله رب العزت موږ ته د قران سره بشریت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین